سلامونه او نیکې هیلې. زه جاوید صافی یو ځل بیا ستاسې سره نن موضوع بیخي ځانګړې ده، د هغه نه لرې د موږ او تاسې د جرمني د موضوع د فیسبوک ده. د فیسبوک په باره کې مې څه معلومات را پیدا کړي دي، غواړم چې له تاسې دوستان سره هم شریک کړم. د فیسبوک دوشنبه ورځ د فیسبوک مالک مارک چې ده هغه اعلان وکاو چې د فیسبوک نوم چې ده هغه میټا ته تبدیل سو. میټا چې شه ده او څه کارونه پکې کیږي، ولې تبدیل کړه نوم. نو د ډیری وخت نه فیسبوک چې دا د انتقادونو د لاندې وو چې دغه فیسبوک کمپنۍ چې دا هغه غلط معلومات خپروي، که نور څوک خپروي نه دوی سپورټ کوي، مخکې هغه کوي خلکو ته ښیي. نو د دې د وجې نه د فیسبوک کمپنۍ 2-3 دفعې هیکم سوه، ډیر زیات مشکلات ورته تاوان ورته راپېښ سو، خلکو ورباندې ډیر انتقادونه هم وکول. نو د فیسبوک کمپنۍ مجبوره سوه چې د فیسبوک نوم میټا ته واړوي. میټا نوی هغه ده چې د دې ورژن ده چې تر څو ریلیز شوی نه ده. نو دا د دې هغه کې باندې به کار کیږي. تقریبا د ټولې دنیا نه به 10,000 هغه سافټویر انجینران راټولوي چې په دې باندې کار وکوي. میټا په دې معنا چې دغه یو ځان ته یوه نړۍ، ځان ته یوه دنیا، چې په دې کې به یوازې فیسبوک نه وي، په دې کې به فیسبوک، انستګرام، واتساپ، میسنجر، دا ټول په دې کې راټولیږي او یو نوم ورته ورکول سوی ده چې هغې نوم ده میټا. میټا یوه ځان ته نړۍ، د خیالونو نړۍ، چې موږ او تاسو عادي خبره اوس فقط یو څو لایکونو ته لایک او شیر او کمنټ باندې مو ټول ژوند را سرخي. نو فیسبوک کمپنۍ چې دا موږ ټول په خپل جال کې رانیولي یو او پرېږدي مو نه چې لرې ترې لاړ سو. او دغه فیسبوک چې دا یا دغه ټول سوشل میډیا چې دا د سړي په هغه باندې ډیره بد اغیزه کوي، ډپریشن باندې سړی اخته کوي، ځکه ډیری غلط معلومات سړی وګوري نو بیا د سړي له سترګو خوب وتښتي. نو فیسبوک کمپنۍ هم مجبوره ده چې اوس یو بله دنیا را جوړه کړي او خلکو ته یو بل شی را وړاندې کړي. نو اوس موږ هم خاص نه پوهېږو، دومره معلومات هم په دې باندې نه دي ورکړل سوي چې دا به څه رقم وي، خو معلومات تر دې حده پورې ورکړل سوي دي چې دا به یوه بېله دنیا وي. ته کولی سې چې مثال د یو دوست کره لاړ نه سې او له خپل کوره د هغه سره شرکت وکړې، د هغه په کور کې ته به یوه هغه لرې پاسورډ لرې، لکه کوډ لرې د هغه بل ملګري، هغه کوډ به دلته ورکوې، ته به ډایرکټ د هغه سره په دې میټا کې کنیکټ کېږي. داسې احساس به درته درکوي چې ته د هغه سره په کور کې یې. همدغسې که ته مثال لمبلو ته ځې، لامبې هاوس، دغسې لمبل هم کولی سې پکې، په هوا هم ګرځېدلی سې، لکه سپیس په مدار کې قطې ورسره کولی سې، نور رقم گیمونه د هغه سره، شطرنج، نورې مسلې ورسره هم شریکولی سې او داسې احساس به درته درکوي چې ته هلته د ده سره ناست یې. نو دغه مشکلات چې دي موږ او تاسو نور هم زیاتیږي، ځکه موږ او تاسو نه به نور وخت اخلي، زموږ هغه کم کارونه چې دي هغه به موږ نه پاتې او دې فیسبوک کې به لتاړ یو. نو د ټولو ملګرو نه هیله ده چې فیسبوک ته دومره خاص وخت مه ورکوئ، سړی په ذهني فشار باندې هم اخته کوي. دا اوس زما خپل فیسبوک تقریبا له 1 میاشتې نه 1.5 میاشتې نه را په دې خواته ما بند کړی ده او د هغې نه ګټه نه پورته کوم. علت یې همدغه ده چې سړي دغه هغه چې ده فشار، خفګان، ژور خفګان چې ده دا زیاتی. نو اوس د فیسبوک کمپنۍ غواړي چې نور مونږ هم په جال کې راګیر کړي، حتی د خلکو د کور د تګ نه مو هم وباسي چې د هغوی کره مونږ تګ کوو. اوس کولی سو چې د 3D سیستم له لارې، د AR سیستم له لارې کم فکر کړي هغه عینکې چې دي، هغه عینکې که چې ګورې نو یو بېلې نړۍ ته دې لیږئ او لیږدوي. هلته تاسې هغه شیان ګورئ، لکه په هوا باندې ګرځئ یا گیم ورسره کوئ، څوک راځي په تاسې باندې ګزار کوي، تاسې پې کوئ، نو داسې حقیقي انځور درته وړاندې کوي په یو حساب باندې. نو فیسبوک اوس غواړي چې موږ او تاسې په خپل جار کې را ایسار کړي او اوس مو چې 2 ساعته وخت ورکو نو دې نه به را په دې خوا په آینده کې به 4 ساعته 15 ساعته وخت فیسبوک ته ورکو. نو
د کور له کارونو نه بم پاتې د بیرون له کارونو نه پاتې ټول وخت به مو فیسبوک ته ورکړی نو دغه د فیسبوک معلوماتو چې هلته تاسې کولی شئ هر شی وکوئ ولامبئ ورسره کینئ ورسره چای ورسره وڅکئ گیم ورسره وکوئ ټول د آنلاین لارې نه هغه ستاسې کوم دوستان چې دي هغوی به یو کوډ درته رالیږي هغه کوډ به تاسې دلته په خپل هغه کې ورکوئ میټا کې نو بس تاسې هغه سره کنیکټ کیږئ او کولی شئ چې هلته ورسره گیم وکوئ نورې لوبې ورسره وکوئ نو دا د فیسبوک په اړه لنډ معلومات وو نو که ویډیو مو خوښه سوه او معلومات درته په زړه پورې وو نو هیله ده چې زما چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ که بیا هم کومه پوښتنه لرئ د جرمني د نوي قانونونو په هکله دلته د قبولۍ په هکله دلته د نورو شیانو د کار په اړه نو کولی شئ چې پوښتنه راڅخه وکوئ نو تر بیا مو په الله سپارم د الله په امان